Hello guys, how are you? Subject verb agreement part 1. Subjects are the verb چې کوم agreement دی. داسې څه رول دي هغه زه تاسو ته ښیم. ایډوانس لیول کسانو دپاره دا ډېر اهم دي. بیسیک لیول چې د چا دی ایډوانس لیول دپاره دا ډېر اهم دي. کمپټیشن ایگزام کې ډېر ښه کار ورکوي. کمپټیشن ایگزام دپاره ډېر اهم دي. سبجیکټ داسې سبجیکټ خو لکه تاسو پیژنئ هی شي ایټ دی، دا ټول سبجیکټ دي، تھرډ پرسن پروناون دي. تاسو چې سبجیکټ د حساب نه کوم ورب لګي د هغې پیژندل پکار دي. نو په ډېرو جملو کې داسې راځي چې سبجیکټ دوه راشي، کمپاونډ راشي، نو بیا د هغې د حساب نه ورب لګول لکه سړی کنفیوز شي چې اوس به دلته دا پلورل دی، واحد دی، جمع ده، کم یو ورب ولګوم، نو د هغې د حسابه ورب لګولو کې هغه ته بیا مشکلات پیښیږي. نو زه تاسو ته په رول نمبر 1 کې ښیم either A or B، either A or B، بیا neither A nor B، یا A or B. داسې سبجیکټ چې راشي نو تاسو به کوم رول فالو کوئ؟ زه تاسو ته ښیم داسې سبجیکټ چې راشي either A or B، نو A هم سبجیکټ دی او B هم سبجیکټ دی. neither A nor B، A هم سبجیکټ دی او B هم سبجیکټ دی، او A or B، A هم سبجیکټ دی او B هم سبجیکټ دی. نو داسې سبجیکټ چې کله راشي نو تاسو به همیشه دپاره A والا سبجیکټ که پلورل وي که سنګولر وي هغې سره به ستاسو کار نه وي. B والا به تاسو ورب سره کوئ. لکه B والا سبجیکټ که واحد وي د واحد د حساب نه به ورب لګوئ، که جمع وي د جمع د حساب نه به ورب لګوئ. صحیح شوله؟ نو همیشه به تاسو B والا سبجیکټ ته توجه ورکوئ. اوس په 1 نمبر کې زه تاسو ته ښیم. په 1 نمبر کې تاسو وګورئ either I or he خالص د پلین، یا زه یا هغه پریزنټ کنټینیو ټینس جمله ده، یا زه یا هغه، نو د هی د حساب نه موږ ورب لګو، یا هغه لوبه کوي نو اس به لګو، اس د هی د حساب نه لګو. په دویم کې ګوره either he or I خالص د پلین، نو دلته یا هغه موږ داسې وایو که نه، یا هغه یا زه لوبه کوم، نو دا پریزنټ کنټینیو ټینس جمله ده، آی ام به لګي، ام به لګي، ام. نو لکه پښتو کې موږ څنګه وایو چې یا هغه یا زه لوبه کوم، آی ام به لګي. 3 نمبر ته ګورئ neither they nor he has to go have to go، کم یو به راځي neither they نه هغوی nor he نه هغه، یو کس دی د دې د حسابه به لګوئ. تھرډ پرسن پروناون دی، سنګولر سبجیکټ دی، دا سنګولر واحد دی، نو د هی د حسابه بیا لګوئ. نه هغوی neither they nor he نه هغه has to go تلی دی، تلی دی، has to go تلی دی. لکه موږ دلته داسې نه وایو که نه چې نه هغوی او نه هغه تلی دی، داسې نه وایو چې تلی دي، لکه دلته خو هغوی جمع ده که نه تلی دي، نو داسې به نه وایو نه هغوی نه هغه تلی دی، has to go تلی دی. neither he 4 نمبر کې ګورئ neither he نه هغه nor they نه هغوی has to go یا have to go، کم یو به لګوئ. دلته به تاسو نه هغوی تلی دی به وایي که نه، دی دپاره have راځي، جمع ده که نه، have to go به لګوئ. نه هغه نه هغوی has to go تلی دی. 5 نمبر کې ګورئ neither he نه هغه has parent نه د هغه والدین nor I نه زه خالص was were going to park، نو دلته به تاسو past continuous tense جمله ده،
تاسو به د آی د حساب نه ورب لګوئ. پاس کنټینیو جمله ده، تاسو به د آی د حساب نه ورب لګوئ، نو آی د حساب نه واز راځي. نو معنی داسې راځي نیدر هی نه هغه his parent د هغوی والدین nor نه زه was going to far تلمه پارک ته. پاس کنټینیو ټینس جمله ده، نه هغه نه د هغه پلار مور او نه زه تلمه پارک ته لکه داسې نه ویم چې تلل پارک ته، تلمه پارک ته د دې د حساب نه د آی was going to far د آی د حساب نه ولګېدو. په 6 نمبر کې ګورئ آی آر یو زه یا دا اوس دا رول فالو کوي اے آر بی ایدر او د نیدر والا خو شو، دا اوس اے آر بی والا فالو کوي. 6 نمبر ته ګورئ آی آر یو زه یا ته Alice was supposed to join the party. نو ما معنا به څنګه کوي ما یا تا پارټي جاین کولو والا وی رالی کنه و خو نه لیکنه وی رالی نو ور براشي. آر I or you were supposed to join the party. ما یا تا پارټي جاین کولو والا وی. صحیح ده. You or I am supposed to meet her today. تا یا زه هغې سره نن ملاوېدو والا supposed to. You or I am supposed to meet her today. Either she یا هغه or his brothers یا د هغې ورونه wants to call you. Present independent جمله ده. either یا هغه یا د هغې ورونه جمع دي که نه. present independent کې چې کله ورب راځي نو هغې سره به سینګولر ورب چې لکه واحد چې ور نو هغې سره به اس لګي، اس د ورب سره به اس لګي، پلورل سره به اس نه لګي. نو دلته به برادر دی جمع دي پلورل دي، نو دلته وانټ راغلی وانټ ټو کال یو. هی اور his هغه یا د هغه فرینډس دوستان فرینډس دی که نه ډېر دي جمع دي، د جمع حساب به لګو. سینګول پرزنټ انډیپنډنټ جمله ده. پرزنټ انډیپنډنټ جمله کې د سینګولر سره ډز راځي او د پلورل د جمع سره ډو راځي. نو چې به لګوي دا خو جمع دي نو ډو به لګو. ډو ناټ وانټ ټو پلی. هی اور his friend do not want to play. ٹھیک شوله. رول نمبر 2 ته ګورئ کمپاؤنډ سبجیکټ. یعنی کمپاؤنډ سبجیکټ اکثر دوه سبجیکټ چې راشي. صحیح شوله. دوه سبجیکټ چې راشي نو یو بل سره جمع کړي لکه A and B چې راشي نو دې نه یو کمپاؤنډ سبجیکټ جوړ شي نو جمع سبجیکټ جوړ شي. دلته زه تاسو ته اوس ښیم روي and انکت is یا are خالد فرینډس. روي and انکت فرینډ دی. دلته به څه شی لکه روي او انکت دواړه شو جمع شو پلورل سبجیکټ شو. دلته به آر لګوي آر فرینډس. ها کیس نمبر 3 ته ګوره. کیس نمبر 3 ته ایچ بوای اینڈ ایچ گرل. کله چې ایچ بوای اینڈ ایچ گرل ځان له دغه شو او بوای ځان له، نو دې نه لکه جمع جوړېږي پلورل سبجیکټ جوړېږي. خو چې کله رول ځان سره یاد ساتئ چې کله ایچ ته مخکې رالی نو هغه به سینګولر حسابېږي. ایچ بوای اینډ ایچ گرل دواړو نه ایچ مخکې رالی به سینګولر به حسابېږي نو اس به لګوئ. از انټیلیجنټ معنی داسې ده لکه هر یو ذهین دی. لکه داسې موږ نه وایو که نه چې هر یو ذهین دی، داسې خو نه وایو که نه، هر نه راځي دی خو نه وایو، موږ داسې وایو چې هر یو ذهین دی. نو دی رالی که نه دلته پښتو کې هم داسې رالی نو اس به لګوئ. ایچ بوای اینډ ایچ گرل. 4 نمبر ته ګوره ایچ بوای اینډ گرل. دلته گرل نه مخکې ایچ نشته خو چې ایچ یو سم رالی که نه ایچ بوای نو بیا به سینګولر حسابوئ. که ګرل نه مخکې رالی او ګرانلی دی
3 کیس کې مخکې راغلی او په 4 کیس کې مخکې نه دی راغلی نو دا به هم سینګولر حسابېږي. scared لکه موږ وایو each boy and each girl is scared. ها کیس نمبر 5 ته ګوره راجما and rice. راجما اوس یو دی او رایس بل دی. my favorite dish خالی دی my favorite dish. اکثر کمپټیشن ایگزام چې هغه ډېر ټریکی دا قرنګي سنټنس راولي. دې سنټنس پورې دا قرنګي راجما and rice لکه راجما رایس چې راجما چې اولی کوم ډش دی که نه از ما خوښو پاست ټین جمله ده. لکه موږ وایو که نه چې فرض که چخني کباب یا اچار چې جوړ کړي نو از ما خوښو. گاذر او فرض که مولی چې میکس کړي هغې نه اچار جوړ شي نو اچار زما خوښو پاست ټینس موږ وایو که نه زما خوښو. نو راجما رایس لکه دا چاولي راجما رایس ولا چاولي چې کوم دي زما خوښې وي پاست ټینس جمله ده. ټیک شو. نو راجما and rice was my favorite dish دا زما د خوښې کنه. اوس دلته ګوره bread and butter is his daily breakfast. د بټر وال چې کومه روټۍ د bread and butter ماکي والا هغه زما وای ناشته دا از راغلی دی. نو دلته به bread and butter is his daily breakfast زما ناشته ده. ٹھیک شو. 7 نمبر کې ګوره horse and courage. horse ګوړه and courage ګاړي. لکه ګوړه ګاړی لکه اوس موږ وایو ټانګه یا هرګاړی به موږ والو. is rarely seen now. horse and carriage دا سینګولر حسابېږي. دواړه چې یو شي لکه ګوړه ګاړی چې یو شي نو دا سینګولر حسابېږي. is rarely seen now. my bag and baggage has کم یو راځي been thrown out of the hotel room due to non-payment. my bag and baggage لکه زما بیگ او سامان لکه یو څیز دی که نه نو دا به سینګولر لکه بیگ سامان یو کمپاوند ته جوړ شو یو ته جوړ شو سینګولر ته جوړ شو. لکه بیگ د سامان ډک بیگ لرې کو د هوټل نه لکه ما ورته پیمنټ نه کړو په هغې په وجه باندې زما بیگ لرې کو. نو دلته به هیز راځي. my bag and baggage has been thrown out of the hotel room due to non-payment. 2 نمبر سنټنس موږ نه پاتې یو. 2 نمبر ته تاسو ګورئ time and tide for none. ٹھیک شو. time ځان له شیز دی اوس time and tide دا اوس ځان له شیزونه دي. نو پلورل شو دواړه سبجیکټ دي سینګولر سبجیکټ دي واحد دي نو جمع ته جوړ شو. time وخت ته وایي او tide دا لهرونو ته وایي یا د سمندر د غاړو یا د ولې د غاړو یا لهرونو یا موړی هغې ته ټاید وایي. نو ټایم او لهر د چا انتظار نه کوي. نو جمع شو که نه نو پریزنټ انډیپینډنټ جمله ده. نو د ورب سره پریزنټ انډیپینډنټ چې کله سینګولر وي واحد وي هغې سره ایس لګي. نو دلته دا جمع دي نو ویټ به لګي ویټس به نه لګوئ. present individual نو time and tide دا جمع شو wait for none دا د چا انتظار نه کوي. subject verb agreement part 1 کې تاسو رول نمبر 3 ته ګورئ. A as will be, A along with B, A together with B, A in addition to B, A with B, A not B, A and not B. همیشه یاد ساتئ am subject دی بیم subject په منځ کې چې as will as رالی
په منځ کې چې اعلان ود راله، په منځ کې چې ټوګیدر ود راله، په منځ کې چې ان ایډیشن ټو راله، په منځ کې چې ود راله، په منځ کې چې ناټ راله، په منځ کې چې اینډ ناټ راله. نو داسې سبجیکټ چې کله تاسو له دوه رال نو همیشه به تاسو دې ای والا سبجیکټ ته ګورئ. که دا سینګولر وي هغې د سینګولر حساب نه به ورب لګوئ، که دا پلورل وي جمع وي د جمع د حساب نه به یې لګوئ، او که واحد وي د واحد د حساب نه به یې لګوئ. سنټنس نمبر 1 کې ګورئ ساري روی ناٹ امن خالص ټو سکول. روی ناٹ امن، نو روی څه دی؟ سینګولر دی، واحد دی، نو ګوز به لګوئ. روی ناٹ امن goes to school. روی سکول ته ځي، امن نه ځي، روی ځي. سنټنس نمبر 2 کې ګورئ نو دا ناٹ چې رالی دا کوم رول دی؟ دا والا رول دی، اے ناٹ بی والا رول دی. سنټنس نمبر 2 کې he not his parent is or sitting. he سبجیکٹ دی، تھرڈ پرسن سبجیکٹ دی، سنگولر he دی، واحد دی. ٹھیک شو؟ هغه not his parent یعنی هغه پلار نه، هغه is sitting ناست دی، لکه هغه ناست دی هغه پلار نه دی ناست، لکه هغه ناست دی مونږ داسې وایو نو دا به he not his parent is sitting is به لګي. ټیک شوله؟ په دریم نمبر کې ګورئ I with he خالص coming. I with he نو د I د حساب نه به لګوئ. I څه کم راځي؟ am راځي. I with he am coming، هغه سره زه درځم، am درځم، am راځي. I with he نو کوم دلته رول دی؟ with A with B، دا یو احتمال کوي with راغلی دی نو د I څه به تاسو لګوئ. I with he am coming. 4 نمبر کیس ته ګورئ you and not I خالص to be blame. you نو دلته به د یو حساب نه لګوئ. and not رالی که نه and not په دې اینډ کې ګورئ دا تاسو ته ما ویلی and not چې راشي بیا به هم د حساب کېږي. نو یو دی که نه نو جمع ده، یو سره څه شي راځي؟ آر راځي. you and not I are to blame. Ria as well as brothers ګوره پلورل رالی دلته سبجیکټ her brothers پلورل رالی او تاسو به د ریا حساب لګوئ. Ria as well as her brother خالص at home. ریا د ورونو سره په کور کې دا رالی که نه دی خو نه راځي نو دا رالی نو ایس به لګوئ. Ria as well as her brother is at home. He as well as I give a Ria. he as well as I نو د he حساب نه به لګوئ. نو he as well as I visits اس به لګوئ. give a Ria. ٹھیک شوله؟ I as well as he د I حساب نه به اوس لګوئ. I دا لکه نه A I دلته تاسو ته ما ویل چې د A حساب به لګوئ. I as well as he give a Ria. نو I as well as he visit give a Ria. visit به دلته لګوئ. ایسې I نه لګي. a pen an addition to 3 pencil خالص to be given for free. a pen یو پن دی in addition to 3 pencil is to be given for 3. دلته تاسو 8 نمبر سنټنس کې ګورئ دلته ما ویلي چې a pen سینګولر راځي که نه in addition ایمان ته رالی نو د A والا به دا کوئ B والا نه. a pen an addition to 3 pencil is to be given for free. ٹھیک شو ده؟ اس بدل ته لګوئ. ها Priya together with us خالص to visit Agra today. Priya was واحد دی، singular دی. Priya together with us has to به لګوئ visit Agra today. together رالی دلته together نو د A حساب نه نو A والا دلته پریا څه شو؟ واحد.
10 नंबर के गोरे 10 नंबर के गोरे I along with he holiday to celebrate his birthday. I the I is amno I से छे लगी I से have लगी. I along with he have to celebrate his birthday. competition exam के बड़ेर हेल का वही कंफ्यूज कई बम कल बेता प्रेजेंट इंडिपेंडेंट जुमला रागली द एस या ई इस्तेमाल बोसा नहीं कल बद सब्जेक्ट हिसाब के बेता सु कंफ्यूज करी हुई कमी सब्जेक्ट वाला गो दागे दे हिसाब ना वर्ब के बेता सु कंफ्यूज करी हुई ची जमा वाला गो का सिंगुलर को वाहिद वाला गो टिशो प्लूरल वाला गो का जमा वाला गो नो दारुल ज़दा कई ची a as will be a is along with b a together with b a in addition b a with b a not b a and not b राजी न तासु बा हमेशा द पारा a वाला का सिंगुलर वी का वाहिद वी न वाहिद हिसाब ना बा हेल्पिंग वर्ब लगावई यानी वर्ब लगावई और का जमा वी द जमा दे हिसाब ना बा वर्ब लगावई ठीक शुला नो याद साथ ही दाजन सा रूल नंबर 3 डेर इम्पोर्टेंट थी द कंपटीशन एग्जाम की